بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. یو دکاندار دا تپوس کړی دی چې زما په دکان کې د سیګرټ او تمباکو دا هم خرڅیږي. ورسره نور ډیر چیزونه دي خو سره سیګرټ تمباکو هم ور خرڅیږي. اوس خلک ماته دا خبره زیاته کوي چې د سیګرټ او د تمباکو خرڅولو چې کومه منافع ته راځي نو دا حرام ده. نو مولانا صاحب زیتانه دا تپوس کوم چې دا سیګرټ او تمباکو د زما په دکان کې چې خرڅیږي زه د دغه منافع چې ما ته راځي آیا دا پر اختیار دي خلکو چې کوم خلک دا خبره کوي چې دا حرام ده دا حرام ده او دا جایز دي. محترمو زه د دې لپاره جواب دادا چې د تمباکو او بل خبردارو چې د سیګرټ خرڅوله اگر چې دا یو په ځل خرچي شایره په ځل خرچا کې دارزي نو مطلب دا چې دغه خرڅول او خصل دا جایز دي. فتوا دادو چې دا جایز دي، اخیستل هم جایز دي، خرڅول هم جایز دي. معنا دا شو چې تجارت جایز ده، خو لیکن تقوا دادو چې د داسې چیزونه سړی چې فرغیز هغه وکي پرهیز وکي. محترم اوریدونکو په دې کې نوره بلا ډیر تحقیق ده. د دغه تحقیق لپاره تاسو موږ د یوټیوب چینل دا سبسکرایب او لایک او شیر هم کړئ. دې لپاره چې عام مسلمانانو ته د دغه مسالې ورسیږي او ټولو ته فائدہ واخلي او تاسو ته رب ذوالجلال دغه اجر درکړي. حواله دغه مسالې دادو چې رد المختار نه شپته صفحه 5 نمبر جلد یغي ان جواز البيع يدور الى اخره، او بل رد المختار هم دغه شان لیکل دي، او بل جامع الفتاوا یوسل 15 نمبر صفحه او 3 نمبر جلد یغیل دی سوال چاته کړی دی چې سیګرټ تجارت جائز دی او کنه دی تیل دی چې جائز دی. همدغه شان احسن الفتاوا 495 صفحه او شپږم جلد یغی هم دغه تجارت د جائز یل دی. همدغه شان فتاوای محمودیه 390 صفحه 13 نمبر جلد یغی هم تمباکو کشت او تجارت جائز کړی دی. وما علينا الا البلاغ المبين.